روزه چې کله انسان نشي د دې خوې دی رسول الله فرمایي چې الله بر جنت ته به داخل کی قسمه قسم ترغیبات کله د الله نبی فرمایي چې د جمعې د روزه دا ګره غنیمت دی دوشنبه او پنځشنبه انسان عمل الله له ورخیږي چې کوم انسان روزداري څومره کې څه عمل به الله له ورخیږي چې وره مشترک او شغل خورنه کله وې د عرفات روزونه سي سوا د حج نه یو کال مخکې یو کال وسه ګناهونه سړي الله معاف کوي کله وې د عاشورا روزونه سي لسم د محرم او شرط پکې دا چې یا بنه هم لسم یا بل لسم نه هم دی باندې یو کال ګناهونه انسان نه معاف کیږي کله رسول الله ترغیب دی لورګي چې باغره مېش کې در لسم سوار لسم بزنسم الحمدلله زموږ جاسو بده ملګرو کې بده څه خلک چې اگر دې روزه ډېر اهتمام ساتي در لسم سوار لسم بزنسم کله چې موږ مړ شو بیا به دې وخت ارمان منکو قران کې الله فرمایي سورې الحاقه کې فی الايام الخاليه ډیرو انسانانو اسه خالی الله وی تیری کړی دی لیکن تاسو په عمل باندې ډکه کړی انا اجزی به نن زستا سو بدلای مازی چې جنت